دا په لوګر کې د مرکز پل عالم او شپږ ولسوالیو شاوخوا 1000 تنه زده کوونکي او طالب العلمان دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست او یتیمانو د ملاتړ خیریه بنسټ له لوري د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم ازموینه ترې واخیستل شوه. مسؤلین د دغو ازموینو او سیالیو موخه د ځوان نسل سالمه روزنه ښیي او پر ځوانانو غږ کوي چې علم او پوهې ته خپله پاملرنه لا ډیره کړي. دغه امتحان زموږ هدف دا و چې ترڅو زموږ ځوانان د خپل پیغمبر له سیرت او صورت سره اشنا سي او د خپل پیغمبر په سیرت باندې عمل کړي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي او د ځوانانو هڅه او تشویق له مطالعې سره پیدا سي ترڅو د خپل پیغمبر د خپل اصحابانو سیرت مطالعه کړي او له هغوی څخه یو څه زده کړي او دغه امتحان د یتیمانو د ملاتړ د بنسټ له لورې سپانسر شوی و. بلخوا ګډونوال دا ډول علمي ازموینې او سیالۍ د اوسني نسل د روزنې لپاره ګټورې ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. امتحان د سیرت امتحان او ډېر ښه امتحان د اطلاعات او کلتور ریاست ډېر اسانه امتحان چمتو کړی و چې په دې زیاتو زده کوونکو ډېر معلومات حاصل کړل. همداسې د خپل رسول نبی صلی الله علیه وسلم په اړه ښه معلومات ترلاسه کړل. الحمدلله ښه امتحان و سیرت النبي او موږ اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې نور هم همدا رقم ته موږ ازموینې چمتو کړو او موږ سیرت النبي په اړه معلومات ترلاسه کړو. دا ویلو ده چې لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له زرګونو تنو لسګونه ورته ازموینې اخیستې دي.